السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بنیر واینز والا د مدرسې په حواله سره یو ویډیو جوړه کړې ده او دا ویډیو یې د هغه ظلم د وجې نه جوړه کړې وه کوم چې په سوات کې شوی و. تاسو ټول د هغې نه خبر یئ چې یو قاري را لګېدلی و او یو تنکي ماشوم یې ډېر په بېدردۍ سره شهید کړی و. ډېر زیات سخت یې وهلی او سخت ظلم یې پرې کړی و. هغه قاري اوس نیولی شوی هم دی، خو د دغې وجې نه بنیر واینز والا یو میسج ورکو، یو ویډیو یې جوړه کړله چې په مدرسو کې داسې قسمه وهل نه دي کول پکار، داسې قسمه واړه وهل د دې د وجې نه په معاشره کې خلک د مدرسو نه لرې کېږي او د مدرسو سره د خلکو نفرت پیدا کېږي، بلکې سبق چې ویلی کېږي نو دا په مینې محبت سره ویلی کېږي. د دې سره سره داسې تادیبي وال ورکول، ادبناک وال ورکول چې د ماشوم څه ځای مات نه شي یا بل څه ضرر ورته ونه رسېږي، دا هم پکار وي. وال بالکل داسې نه چې انسان وال پرېږدي، خو وال د هغې خپل یو حد وي، خپل یو لیمټ وي، خپل یو طریقه کار وي، په هغه طریقه کار نه دا چې ته ماشوم دومره ووایي چې تر دې پورې هغه د هغې د وجې نه مړ شي او ختم شي. داسې قسمه وهل نه دي پکار. نو په دې حوالې سره بنیر واینز والا یو میسج ورکړی و. مختلف قسمه خلکو په هغې باندې مختلف قسمه تنقید وکړو او خلکو د هغې نه دا خبره واخیستله چې دا دیو د مدرسو د بدنامولو لپاره یو ویډیو جوړه کړې ده او په دې باندې مدارس بدنامیږي. نو زه خو دا وایم چې مدارس د دې سره نه بدنامیږي، بلکې د دې سره هغه مدارس چې په حقیقت کې دغه شان دي نو هغه خو په معاشره کې داسې مدارس ختمول پکار دي چې په هغې کې د مسلمانانو د ماشومانو قتل عام کېږي، هغه پکې وژلی کېږي داسې په بېدردۍ سره. د داسې مدرسو خو تاسو ټول خلاف یئ. د سوات مدرسه کې چې کومه واقعه راغلې وه تاسو ټولو په هغې باندې د هغې ظلم خلاف هر سړی اواز یې چوت کړی و، د هغې ظلم خلاف یې کړی و. نو زه دا وایم چې دیو دا کومه ویډیو شیر کړې ده نو دیو په خپله باندې اوس د بنیر واینز والا یوه بله ویډیو راله چې په هغې کې هغې په خپله باندې تفصیل کړی دی چې دا ویډیو موږ د دې دپاره کړې ده چې د مدرسو کې کم سبق ورکړی کېږي، کم تعلیم ورکړی کېږي، نو چې دا په صحیح طریقې سره وي، نه په دې طریقې سره چې وهل ټکول د حد نه سیوا او ماشومان د سبق نه توري شي. هغو بیا هم ویلي که ستاسو زړونه په دې باندې درمند شوي نو بیا موږ معذرت خوایو. موږ هغې په خپله دا ویلي چې موږ په خپله باندې سبقونه ویلي، ترجمې هم کړي دي. نو ستاسو په دې حوالې سره څه رایه ده چې آیا دیو دا کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کړي، په یوټیوب باندې، نو دا یې ټیک شیر کړې ده او که ټیک یې نه ده شیر کړې؟ خپله رایې را سره په کمنټ سیکشن کې شریکه کړئ. جزاکم الله خیر.